بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځینې هغه موضوعات دي چې زموږ خویندو او میندو پورې تعلق لري. یوه اساسي او عمده موضوع په دې کې د ښځو اجباري ودول دي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په افغاني ټولنه کې پر ښځو باندې یو ظلم دا کیږي چې د هغې پلار او وروڼه یا نور خپلوان د هغې د اجازې او خوښې څخه بغیر هغه یو چا ته واده کوي، چې په اکثرو کورنیو کې او په اکثرو ځایونو کې هغه بیچاره خور اصلا خبر هم نه وي هغه چا ته په نکاح ورکړي وي. نو دا رنګه عمل دا ناروا عمل دی او د شریعت او انسانیت خلاف کار دی، بلکې اسلام مقدس دین ښځې ته د خپل د ژوند د ملګري انتخابولو اختیار ورکړی دی، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناو کې فرمایي. دغه حدیث دی چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی دی. رسول الله فرمایي کونډه دې په نکاح نه ورکول کیږي تر څو چې د هغې سره مشوره نه شوي. همدارنګه پیغله دې په نکاح نه ورکول کیږي تر څو چې د هغې څخه اجازه وانخیستلی شي. صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ، یا رسول الله چې د پیغلې اجازه به څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د پیغلې اجازه چوپتیا ده، چې کله هغې ته څوک په مرکه راځي نو پلار یا ورور دې ورشي د هغې نه د اجازت وغواړي. که د دې په خبرو کې هغوی سکوت اختیار که نو دا د هغې اجازه ده، او که رد که بیا پلار او ورور حق نه لري چې بغیر د هغې د اجازې نه هغه چا ته په نکاح باندې ورکړي. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اشیروا علی النساء فی انفسهن، ښځو سره د هغوی د نکاح په باره کې تاسو مشوره وکړئ، یعنې د هغوی د مشورې څخه بغیر د هغوی نکاح چا سره مه تړئ. په یو بل حدیث کې راغلی دي چې یوه صحابیه په نامه د خنسا بنت خذاب رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې زه یوه کونډه ښځه وم او زما پلار زما د خوښې څخه بغیر زه یو چا ته په نکاح کړم. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نکاح بیرته فسخ کړه. دا حدیث چې په بخاري کې موجود دی. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یوه پیغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله ته یې ویلې چې یا رسول الله زما پلار زما د اجازې او زما د خوښې څخه بغیر زه یې خپل وراره ته په نکاح ورکړی یم چې زما د تره زوی کېږي او زه پرې راضي نه یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پیغلې ته د دغې نکاح د منلو او یا نه منلو واک ورکړ چې ستا خوښه ده چې منې او کې نه منې. نو چې کله دغه پیغله پوه شوه چې اوس واک زما په لاس کې شو، نو ویې ویل چې پلار مې څه کړي دي هغه زما قبول دي. دا کار مې د دې لپاره وکړه چې ښځې په دې باندې پوه شي چې پلرونه د پیغلو د خاوندو په انتخاب کې د مداخلت او ممانعت حق نه لري، هغه صورت کې چې هغه مسلمان او بادیانت وي. اسلامي شریعت د ښځو د اجباري نکاح او د زور نکاح څخه منع کړې ده، ځکه چې په دې کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت کامیابی او همدارنګه سعادت او خوشحالي موجوده ده. او دا ځکه کوم واده چې د نجلۍ او هلک په خوښه نه وي شوی نو د هغوی په منځ کې محبت او مینه نه وي، همیشه به د هغوی په کور کې د نفرت او لرېوالي فضا مسلطه وي.
او د دواړو ژوند به تل لپاره بې خونده وي او په کور کې به ګډوډي بېنظمي او خفګان وي چې د هغې تاثیر د هغوی په اولادونو هم پرېوځي اولادونه به هم د سالمې تربیې څخه محروم پاتې وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه نجلۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ان اباها زوجها وهي کارهة فخيرها النبي صلی الله علیه وسلم. هغه راغله رسول الله ته ویلي چې زما پلار زه خاوند ته ورکړی یم او زه ناخوښه یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته اختیار ورکړه د منلو او یا د فسخ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې جنۍ ته اختیار ورکړه چې ستا خوښه ده چې منې او که ترک کوې. نو اجباري ودونه د اسلام په مقدس دین کې نشته. حتی زموږ فقهاو دا لیکلي دي د فقه عمده کتابونه په دې باندې قایل دي چې جبري نکاح په اسلام کې نشته. د سره نکاح نه ثابتېږي نکاح نه منعقده کېږي. نو راشي چې د خپل فاسد عنانات پرېږدو په خپلو اولادونو باندې رحم وکړو په خپلو اولادونو باندې شفقت وکړو د خپل اعمال د خپل کړنې د خپل معاملات او همدارنګه د خپل نکاح د اسلام او د دین په چوکات کې دننه سر ته ورسوو. دویمه همدا مسله هغه په حالت د صغارت کې د نجلۍ واده کول دي. یعنې په ماشومتوب کې هغه چاته په نکاح ورکول او هغه ودول. په تاسف سره باید ووایم زموږ په ټولنه کې یو بل زیاتی چې د ښځو سره کېږي هغه دا ده چې د ماشوم نجلۍ نکاح د ماشوم هلک سره د ماشومتوب په حالت کې تړل کېږي. نو په داسې طریقې سره عمل کول آینده لپاره ډېر خراب عواقب منځته راوړي. په ډېرو حالاتو کې خو داسې کېږي چې کله دغه هلک او نجلۍ بالغان شي ځوانان شي نو یو بل نه خوښوي او د یو بل څخه نفرت کوي او بیا ټول عمر د دوی اړیکې خرابې وي. امام نووي شافعي رحمه الله په شرح د مسلم کې د امام شافعي رحمه الله قول را نقل کوي. هغه لیکي چې امام شافعي رحمه الله لیکي يستحب ان لا يزوج الاب والجد البكرة حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة. د یوې نجلۍ پلار او نیکه ته مستحب دي چې هغه چاته په نکاح ورنه کړي تر څو چې هغه بالغه نه شي. هغه چاته په نکاح ورنه کړي تر څو چې حد بلوغ ته نه وي رسېدلی. او همدارنګه هغه د چاته په نکاح نه ورکوي تر څو چې د هغې نه اجازه نه وي غوښتل شوي. دا د دې لپاره چې داسې ونه شي چې هغه په دې خبره شي او پرې ناراضه وي. همدارنګه امام ابن حزم ظاهري رحمه الله د امام ابن شارمه رحمه الله څخه یو روایت نقل کړی. دا حدیث د چې په نیل الاوتار کې ذکر دی. هلته لیکي چې پلار د خپله وړه لور چاته په نکاح نه ورکوي تر څو چې هغه بالغه نه شي او اجازه ورته ورنه کړي. یو مسله د جواز ده او بله مسله د عواقبو کتل ته دي چې د دې عواقب به څنګه کېږي. ځینې علما کرام فرمایي که د ماشوم هلک او ماشوم نجلۍ نکاح په حالت د صغارت کې یعنې په حالت د ماشومتوب کې وتړل شي نو د بالغېدو او د ځواني څخه وروسته دواړه د نکاح د فسخې یعنې د منلو او د نه منلو اختیار لري. امام ابن شیبه د قاضي شریح څخه یو روایت په خپل مسند کې را نقل کړی دی. هلته لیکي چې اذا زوج الرجل ابنه او ابنته فالخيار لهما اذا شربا. کله چې یو سړی خپل زوی یا لور ته په حالت د صغارت کې واده وکړي نو دواړه پس د بالغېدو څخه اختیار لري چې دغه نکاح مني او که نه مني. نو د خپل لور عواقبو او آیندې ته هم وګورئ. همدارنګه د خپل ځوان زوی عواقبو او آیندې ته وګورئ چې د دې ژوند به څنګه تېرېږي او د هغې ژوند به څنګه تېرېږي. د خپل عنعنات د خپل رسمونه او د خپل رواجونه پرېږدئ. راشي د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په رڼا کې تېر کړو. ځینې ټول ژوند به زموږ خدای مکړه په بدبختیو په مصیبت او په نفرتونو کې تېرېږي لکه څنګه چې دا به تاسو هم لیدلي او موږ هم په خپله ټولنه کې په سترګو باندې وینو.
الله رب العزت دې موږ ته توفیق د نیکو اعمالو راکړي. اوس به راشو یوې لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام لري. اسلام کې کار بدا هوس نوي مور بوي یا خور بوي کلی په حیا بوي مشرد خپل کور بوي کلی په حیا بوي مشرد خپل کور بوي کلی په حیا بوي مشرد خپل کور بوي. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بله مهمه مسئله چې زموږ په ټولنه کې هغه رایجه ده هغه په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول دي. زموږ په ټولنه او معاشره کې پر ښځو باندې یو ظلم دا کېږي چې کله د دوه کورنیو او یا د دوه قومونو ترمنځ په یو شي اختلاف او نزاع راشي او دې حتی ورسېږي چې یو بل په وژنه باندې تمام شي، نو که د یوې خوا نه یا د دواړو خوا نه څوک پکې ووژل شي، نو بیا د دغې مسئلې د حل کولو لپاره د قوم مشران او ځینې علما راجمع شي چې د دوی ترمنځ روغه او جوړه وکړي چې د کومې کورنۍ څخه څوک پکې وژل شوي وي، نو د هغه د دیت او بدو لپاره څه اندازه روپۍ او یوه جنۍ د مقتول وارثانو ته په هغه بل جانب خلکو باندې ږدي. یعنې د کومې کورنۍ چې څوک وژل شوي په دې بلې کورنۍ باندې دا دي چې تاسو به دې ته څه پیسې هم ورکوئ او په بدو کې به یوه نجلۍ هم ورکوئ. نو داسې فیصله کول یو ناروا عمل او د اسلامي شریعت خلاف کاروایی ده او په هغې مظلومې او ناخبره نجلۍ په هغې باندې ظلم او زیاتی ده. د دغسې روغې او جوړې لپاره الهي قانون د الله رب العزت کلام موجود دی چې څوک ووژل شه نو د هغه وارثانو لپاره 3 لارې دي چې قصاص، دیت او یا عفوه کول دي. دوی لره اختیار شته که طلب د قصاص کوي چې څوک د دوی وژل شوي دي باید د هغې په مقابل کې چې څوک یې وژلي دي هغه قصاص شي، هغه هم وژل شي، او یا دیت دی او یا بخشش دی. په اسلامي شریعت کې هیڅ ثابت نه دي چې په دیت او یا په بدو کې د یوه نجلۍ ورکړی شي. دا د اسلامي شریعت کې اصلا دا خبره ثابته نه ده چې یو مسلمان بل مسلمان په قصد سره ووژني او د قصاص پوه یې ورباندې نه وي نو قاتل به ورباندې قصاصېږي. یو مسلمان بل مسلمان په قصد سره ووژني او د قصاص پورې پوه یې پرې نه وي نو باید چې دا قاتل قصاص شي، دا هم ووژل شي. ځکه د قصاص معنا په لغت کې مساوات ته وایي. په دې کې ټول خلک سره برابر او مساوي دي، غني وي که غریب، شریف وي که رذیل، عالم وي که جاهل، زلمی وي که سپینګیری، هلک وي که نجلۍ، روغ وي که ناروغ، بینا وي که ړوند، یعنې د هر یوې ښځې او سړي په قصاص کې به هماغه سړی او یا ښځه به قصاص کېږي چې هغه د ده قاتل او یا قاتله وي. دویم صورت دا دی چې د مقتول وارثان قاتل وبکي بې له مالي معاوضې څخه یوازې د ثواب په غرض، یا د شرعي دیت په مقابل کې او یا د مصالحې په توګه د سمال په مقابل کې هغه وبکي. لکه چې الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. نو پس چاته چې معافي وکړی شي د هغه د ورور د طرف څخه د څه شي نو مطالبه کول پکار دي په ښه وجه سره او ادا کول یې هم پکار دي په ښه وجه سره. یعنې که چیرې قاتل ته د مقتول ورور یا وارثانو د طرف څخه څه قدرې معافي ورکړې شوه نو د خونبها فیصله په مناسبه طریقه پکار ده او په راستي باندې ادا کول هم پکار دي. او زموږ د احنافو په مذهب کې 10,000 شرعي روپۍ کېږي او یا 100 اوښان دي چې 20 ابن مخاص او 20 بنت مخاص 1 کلن، 20 بنت لبون 2 کلن، 20 حقې یعنې 3 کلن او 20 جذعې چې هغه 4 کلنې دي. بیا کولی شي چې د مقتول وارثان د 3 کلونو په موده کې په قصدونو سره هغه د مقتول ورثې ته د دیت لپاره وسپاري او د قاتل نه یې واخلي هغې ته وسپاري، یا په اندازه د 1,000 دینارو سره سره زر، یا په اندازه د 10,000 درهمو سره سپین زر، او یا 100 اوښان دي. او د 100 اوښانو په باره کې د عطا ابن رباح رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث په سنن ابي داود کې هم موجود دی. نو یوه نجلۍ
د دیت او یا د وینې په بدل کې یو چاته ورکول د عدل او انصاف فیصله نه ده، بلکې د نجلۍ په حق باندې سترګې پټول او د هغې په حق باندې تجاوز کول دي، ځکه چې شریعت دغې پیغلې ته د خپل نفس اختیار ورکړی. هیڅوک نشي کولی چې بغیر د دې د خوښې او رضا څخه دا چاته واده کړي او چاته په نکاح کړي. د یو سړي د ګناه پیټی او د یو سړي د ګناه بار د بل چا په سر نه بارېږي. وژل به پلار کوي او ګناه به اوچتوي، اوبال به اوچتوي لور، وجل به ورور کوي او ظلم به کېږي په خور باندې، وجل به کوي قوم، خو ظلم او بدبخته به ظلم او بدبختي به په دې نجلۍ باندې کېږي. نو دا ډېر یو ناروا عمل دی، یو سپک عمل دی چې د اسلام مقدس دین په دې باندې سخته نیوکه کوي. راشي چې د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تېر کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تېر کړو. هغه نجلۍ چې په کمې کورنۍ ته په بدو باندې ورکول کېږي، تل لپاره هغه بیچاره، هغه مظلومه وهل کېږي، ټکول کېږي، هغې ته سپکې او سپورې ویل کېږي، هغې ته کاڼې ورکول کېږي چې ته موږ په بدو کې راوستې. هغه مظلومه د دنیا په ژوند باندې اصلا نه پوهېږي چې دا زما ژوند په دنیا کې څنګه تېر شه، ټول په غم په مصیبت کې تېر شه. خو چا چې دا په بدو کې ورکړې، که د دې پلار وي، که د دې ورونه وي، که د دې نیکه وي، یا د دې ترونه وي، یا د دې قوم قبیله وي، هغه به د الله رب العزت په حضور کې په آخرت کې درېږي. الله به ترې پوښتنه کوي چې قتل او وژنه، زیاتی او بدبختي تا کوله او ظلم په دې معصومې او په دې مظلومې او فقیرې نجلۍ باندې کېده. دا هغه زموږ فاسد رواجونه دي، زموږ هغه فاسد دودونه دي چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې روان دي، چې د الله د دین نام لري دي، د الله د کلام نام لري دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو نه هم لري دي. نه، د دنیا ژوند ډېر محدود دی، د دنیا ژوند ډېر لنډ دی. راشي داسې اعمال ترسره کړئ چې په هغو عملونو سره تاسو الله د ځان نه راضي کړئ، هغه عملونه وکړئ چې هغه د اسلام مقدس دین سره تړاو ولري. دا نه چې د الله غضب په موږ باندې، زموږ په کورنۍ باندې او زموږ په قوم باندې راپرېوځي. دغه ظلمونه او دغه زیاتی دی زموږ په ټولنه کې، زموږ په وطن کې، چې تل لپاره زموږ ژوند په کړاو، په مصیبت او په بدبختۍ کې تېرېږي. او بالآخره هغه مظلومه او فقیره نجلۍ چې په بدو کې ورکول کېږي، دې ته مجبوره کېږي چې هغه ځان وژنه وکړي، ځکه ټول ژوند د هغې تاوتریخوالي سره تېرېږي، ټول ژوند یې په وهلو او په ټکولو کې تېرېږي. بله لاره هغې مظلومې ته نشته. آیا ستا پلار، ستا ورور، ستا تره، ستا قوم نه به پوښتنه نه کېږي؟ نو د یو سړي د ګناه پیټی او بار د بل چا په سر نه بارېږي، لکه چې الله رب العزت فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى. په سورت بني اسرائیل کې الله وایي، الله وایي چې نه باروي هېڅوک بار د ګناهونو د بل چا. ولید ابن مغیره نورو کافرانو ته به ویل چې تاسې زما متابعت کوئ او زه به ستاسې ګناهونه په خپل ځان بار کړم. نو الله رب العزت د ولید ابن مغیره د دې خبرې رد وکړه، هر څوک به په خپل عمل سره نیولی شي، هېڅوک د بل چا عمل نشي بارولی. نو ظلم ته کوي او په بدو کې هغه معصومه او فقیره نجلۍ ورکوي چې ټول عمر په کړاو او په مصیبت کې تېرېږي. نو معلومه شوه قدرمنو اورېدونکو چې یوه بېګناه نجلۍ، یوه بېګناه زموږ خور، هغه د هېڅ چا په بدو کې نه ورکول کېږي، ځکه دا خو په خپله ګناهګاره بېچاره او معصومه نه ده، دې خو څه ظلم او زیاتی نه دی کړی. تاسې به لیدلي وي چې دغه جرګه ماران او فیصله کوونکي یو څو روپیو ته غله وي، نو غواړي چې په څه طریقې سره خپلې مردارې خېټې د مردارو څخه ډکې کړي او یو څو روپۍ لاسته راوړي. نو د خپلې فیصلې لپاره دا دلیل وایي چې د قاتل له خوا څخه یوه پیغله جنۍ د مقتول ورثو ته ورکړی شي، نو دا بدي به په خپل ولي سره بدله شي. دوی خو څو روپو ته غله دي چې په طریقې سره د خپل مردارې خېټې د مردارو نه ډکې کړي. نو دا دلیل وایي چې د قاتل لخوا د یو پیغله جنۍ د مقتول ورثې ته ورکړی شي، نو دا بدي به په خپل ولي سره بدله شي. خو زه وایم چې الله رب العزت د خلکو جنګونه، الله رب العزت د خلکو بدۍ د یوې نجلۍ په ورکړې سره په خپل ولي سره نه بدلوي، ځکه که الله رب العزت دا د خلکو جنګونه او د خلکو
بدۍ او د خلکو دښمنۍ په بدو ورکولو سره بدلولی، نو الله رب العزت به دې ته جواز ورکړی وی چې تاسو خپلې لور یا خپلې خویندې په بدو کې ورکړئ. الله به دې ته جواز ورکړی وی، الله به دا روا کړی وی. نو چې کله د اسلام مقدس دین دا عمل ناروا او منفور ګڼي، نو د دې څخه معلومیږي چې دغسې فیصلو سره بدۍ په خپلولۍ سره نشي بدلېدلی. ډېرې داسې فیصلې موږ په سترګو لیدلې دي چې په بدو کې هم جنۍ ورکړي، خو د هغوی بدي بیا هم نه ده ختمه شوې، او هغه معصومه او فقیر او مظلومه جنۍ هغې کورنۍ کې تل لپاره په غم کې ژوند کوي، په درد او په کړاو کې ژوند کوي، وهل کېږي او ټکول کېږي. نه راشئ په خپل اولاد باندې رحم وکړئ، په خپل لور و خور باندې رحم وکړئ. داسې نه چې هغه ظلم او زیاتی په دیو باندې کېږي، د دیو په سبب الله رب العزت تاسو په آخرت کې په خپل عذاب کې ګرفتاره کړي. خپل ژوند د الله رب العزت د دین موافق تیر کړئ، د الله احکام او اوامرو موافق تیر کړئ. دا نه چې تل لپاره زموږ ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو نه په سرغړونه تیر کېږي، یو ورځ به الله تدریږو، الله به پوښتنه کوي زموږ نه. نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې په موږ باندې فضل وکړي، الله دې موږ ته د نیکې لارې هدایت وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله